دا ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت تی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل دا منافق درے خاصی دی دا دا منافق علامی دی دا دا منافق خاصیتون دی دا مسلم شریف پا یو روایت کی رازی وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ کدا درے علامی پا کیوی دا دا نفاق علامی و نشانی دی کچا ہم پا ظاہر باندی دا انسان منز کوي کچا ہم پا ظاہر باندی روژہ نیسی دا حقا سر سر بیا ہم دا علاماتی پا کی دا نفاق منافق دی اول علامہ اذا حدث کذب کلچی خبری کئی دراغ وائی کلچی خبری کئی دراغ وائی دا دا نفاق خاصا دا روایاتو کی راجی چی کل یو چوک دراغ وائی دا مسلمان سره هغه ملګری فرشته حفظه وای دا د مسلمان څخه د یوې میاشتې په فاصله باندې لري سي ځکه د مسلمان د خولې څخه بدبویي پیدا سي دا د الله جل شانه د لعنت سبب دی الله جل شانه د بعد د الله څخه د لريوالي سبب دی دا د نفاق خاصه ده بیا چې د درواغ سره دوه کمل غري وي د درواغو سره چې کله دوکه ملګری وي د دې بیا ډبله ګناه ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بازار ته راوتی په بازار کې د مدینه منورې یو چا غنم اچولی دي غنم خرڅي ډېر ښایسته غنم او دبان دي ظاهر نبی علیه السلام پوښتنه کوي دا څومره ښه غنم دي او دا دې د کمه کړي دي په دې وخت کې نبی علیه السلام وغوښتل چې غنم وګوري و غنمو ته لاس کړي چې غنم راپورته کړي چې لاس یې کله په غنمو نه ایستي لاندې یې ګوتې لندې سوې چې ویې کتل لانده غنم دي سربیره یې وچ غنم پاچولی دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و بازار ته مخ کړي و امت ته اعلان وکړي من غش فلیس منا من غش فلیس منا من غش فلیس منا چا چې دوکه ورکړله مسلمان ته هغه زما د جماعت څخه نه دی هغه زما د ډلې څخه نه دی هغه زما د امت کار نه کوي